قدرمنو ورونو او خویندو، عدالت یا برابري یوازې د قاضي په محکمه کې نه وي. عدالت د کائناتو هغه پټ روح دی چې که نه وي نړۍ به په یوې لمحه کې توره تیاره او تباه شي. یو عجیبه حقیقت دا دی، عدالت یوازې مظلوم لپاره ډاډ نه دی، بلکې د ظالم لپاره د هغه د ظلم د پای اعلان هم دی. آیا پوهیږئ ولې عدالت ته توازن ویل کیږي؟ ځکه که په یوې ټولنې کې عدالت نه وي نو هلته عبادت هم خوند نه ورکوي. که یو حاکم عادل وي د هغه د قلم 1 ساعت کار د 80 کلو تر نفلي عبادت غوره دی. د عدالت یوه جالبه بیلګه، کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تر یوې ونې لاندې بېغمه ویده و، یو کافر مسافر ورته وکتل او وی ویل: ای عمره، تا عدل وکړ نو ځکه نن بېغمه ویده یې، که دې ظلم کړی وی نو د ساتونکو په منځ کې به هم لړزېدې. عدالت داسې ډیوه ده چې کله بلیږي نو نه یوازې د مظلوم کور روښانه کوي، بلکې د ظالم د وحشت توره شپه هم ختموي. راځئ لومړی له خپل ځان او کورنۍ سره عدل وکړو، تر څو د یوې سالمې ټولنې بنسټ کېږدو.